د ایران، اسرایل او امریکا د جګړې تازه او مهم جزیات. د ایران 38 دولتي لوړپوړي چارواکي وژل شوي. سلام ستړي مشاهد د پښتون نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی د مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د ایران دولتي رسنۍ وایي مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وژل شوی. د ایران خبري شبکې د امریکا او اسرایلو په بریدونو کې د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وژل کېدل تایید کړل. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د خامنه‌ای مړینه تایید کړې وه. ټرمپ بیا وایي که ایران برید وکړي په بېساري ډول به یې وځپو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د نویو بریدونو ګواښ ته په ځواب کې ویلي چې که ایران داسې څه وکړي موږ به یې په داسې ځواک سره وځپو چې مخکې یې هیڅکله ساری نه وه. ښاغلی ټرمپ پر ټولنیزه رسنۍ لیکلي چې ایران اوس اعلان وکړ چې نن به ډیر سخت بریدونه ترسره کړي، د پخوا په پرتله ډیر سخت وي. نوموړي زیاته کړې د دوی لپاره به غوره وي چې دا کار ونه کړي، ځکه که دا کار وکړي موږ به یې داسې وځپو چې مخکې یې هیڅکله نه وي لیدل شوي. سپاه پاسداران بیا وایي په سیمه کې د امریکا 27 اډې او د اسرایلو د پوځ مرکزي دفترونه په نښه شوي. د ایران اسلامي انقلابي ګارد یا سپاه پاسداران په خپل وروستي بیان کې ویلي چې دوی د اسرایلو د پوځ عمومي مرکزي دفتر په تل ابیب کې لوی دفاعي صنعتي ودانۍ د تل ابیب ګاډۍ په ګډون په سیمه کې د امریکا 27 اډې په نښه کړې دي. په بیان کې دا ادعا هم شوې چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه به پرې نږدي چې په نیول شویو سیمو او امریکایي اډو کې د خطر زنګونه بند شي.